أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت په بیان کې فی البیر پڅا کې اذا هغه وخت وقعت چې ولویږي فی البیر پڅا کې نجاست مرداری نزحت کاج دی دغه مرداری وکانه دی نزح کشل ما د هغه فيها چې په داڅا کې وي من الماء دوبوسه طهارتون پاکی له دا څالره کچیر په یو څا کې مرداری ولوي د اوله پلا به دغه مرداری راکاږي بیا به هغه اوبه د دا څا راکاږي بیا نو دا څا حلالېږي کچیر مرداری کې پاتې چې هر څونه اوبه راوکاږي هر څونه صفا کې چې مرداری کې پرته مرداری نه راکښلې دغه څا نه حلالېږي وین وقعت کچیر ولودی بیا په داڅا کې پارتون پارا ولودی یعنی مژک ولودی او عصفورتون یا مرغه چغوکه دا کې ولوده ونحوهما په مثل د دې دغونه بل کښنی شی ودا ور ولودی ثم ورسته ماتت مرس ينزحو کاج دی من هذا داڅاسه 20 دلوان یعنی شل څولغه به کاج الی 30 بیا در دیر شي پوری ګوره کچیر دغه شی په څا کې ولودی الته په څا کې مرسو دا شی برا وکاج بیا به شل څولغه را وکاج دا شل څولغه راکښلې واجب جواباندی یعنی دا واجب دی راکښلې الی 30 د غلس چې بیا ورسته نور په سره کړ دا مستحب دي یعنی ښه خبره ده چې در دیر شپره وکاږي نو بشره د زړه یقین پر راسي وین ماتت کچیر مرسو بیا په داڅا کې حمامتن حمامه یعنی کوتره په څا کې مړه سول او د جاجتون یا چرګ او سنورن یا پشي یعنی زه کاج دي من هدا داڅاس 40 دلوان څلویر څولغه او 50 یا 50 څولغه الی 60 در شپې تو پر ګوره یا څلویر یا 50 دا یو جوابان دا واجب دي او در شپېتو پورې هغه لس نورې چې دي دغه مستحب دي نو دا به راکاږي نو بیا څه حلالېږي هغه شی به راوکاږي هغه مړ شی بیا به دا اوبه راوکاږي وین ماتت کچیر مرسو بیا په داڅا کې شاتون پسه او کلبون یا سپی او آدمین یا انسان او خنزیر یا خنزیر ینزحو کاج دی جمیع مائی ټول اوبه د داڅا یعنی د ما ټول اوبه به د څا سره کاج په څا به صفاکی چې دا شی را وکشي بیا به دا اوبه را کاج وکذا د غره کم ینزحو کاج دی ان استخرج کراوتی الکلب سپی والخنزیر خنزیر حیا ژوندی کا سپی ولی لاسو یا خنزیر ولی لاسو بیرته د غی ژوندی را وکشي وان لم يسب کچیر نو رسیدلې پمو خله الماء اوبته اوبه خله ته نه رسیدلې یعنی دا اوبه خله په اوبه نه ودخسوي یعنی اوبه نه په مرداري سوي وکل حیوان هر هغه حیوان اذا هو خرج چراوخ د اوبوسه د څاسه حیا ژوندی وقد په تحقیق اصاب الماء کچیر رسیدلې اوبه پمو خله ته ينظر ودي ګوري یعنی فکر دی ودی ته وکي ان کان کچیر وسوره پس خورده طاهرن پاکوه یعنی که پس خورده پاکوه لا تنجس الماء بن مرداری ولكن دون خبره ده لا يتوزع او داس بنه تازه کی بی په دې سره احتیاطا د وجد احتیاط ګوره کچیر هغه حیوان ورې لاسولو چې د خوراک یعنی د پس خورده مردار نه و نو هغه او بن مرداری او هغه حیوان کوري لاسو چې د پس خورده مردار ول نو هغه بیا او به مرداری نو ښه خبره ده چې هر حیوان وري لاسو لا يتوزع به چې په دې باندې او داس نه کی تازه احتیاطا د وجد احتیاط په دې کې چې دا کاردار کوم وکي و ان توزع کچیر او داس تازه کی جاز روا دي که داس په تازه کی بس سید دی خو ښه احتیاطي خبره ده چې ډیر احتیاط زړه هم مني احتیاط هم په دې کې دي چې په دې باندې او داس نه کی تازه و ان کان کچیر وسورو پس خورده نجسن مردار و ینزو کاج دی كله ټول وبدي وکاږي کچیر پس خورده مردار ول او د په داڅا کې لاسلو خلیته او به ورسېدل بس راوده کاج دی راوکاږي د ژوندۍ راوخاتي نو ټول وبدي راوکاږي وین کان کچیر وسورو پس خورده مکروه د شی ول چې پس خورده مکروه ینزو کاج دی 20 دلوان شل څولغه لکم رک د شی ول کم رک یا مار د شی ور لاسو ونحوها په مثل د دې احتیاطا د وجد احتیاط وینه خو ژوندۍ را خطلې د احتیاط د وجد راوکړ وین کان کچیر وسورو پس خورده مشکوک شکمنه ولا لکه خر غاتر د دار کم مثل سو ينزو کاج د كله ټول او به ايزن د غره کم هغه بم ټول او برکاج وکذا د غره کن روي روایت سعودي عن ابي يوسف رحمه الله د امام يوسف ساس په فتاوی کې وین انتزح تفخ کچیر پرسیدل او الحيوان حیوان فيها پداتک او تفسخ یا شوریدل او ينزح کاج د جميع ما ټول هغه پیاچ پداتک من المايدو بس ټول هغه به برکاج ګوره ک حیوان و څاتو لسو په دې کې مړو پداتک نو ګوره ک مرغه ولا یا د امژا کول داغه د پاره خوشل څولغه واجب ولې در دیر څولغه پرې نو خو هغه راختل او کچیر پرسیدل و داغه مژاک دی پرسیدل یا شوریدل نو بیا به څه ټول او برکاج صغر الحيوان کښنی حیوان وي او کبر کغټ یو کښنی وي ټول او برکشل غواړي بیا وین وجه د کچیر پیدا کی په پدا څا کی پارتن رک میتتن مر په 50 برکاج مر رک راوختی ولا يدرون خبر نو چې انا هم تا څه واخلو دلې دي
متى وقعت انها د امرک چې دی متى وقعت څه وخت ولوېدلې دا اندازه نه ورکړله ولم يتفسخ پرسېدلی نو ولن ينتفخ او شوړېدلی هم نو اعادو راودې ګرځي صلات المنځونه یوم ولیلة د یوې شپې د یوې ورځې لمنځونه دې راوګرځي اذا كانوا که توضؤوا او داسې تازه کړي من هدا دا څاڅه وغسلوا پرېمنځلي و کل شی هر شی د دا څاڅ اصابه رسېدلي وي ماؤها اوبه د دا څا ګوره که اودسونه تازه کړي وه که هر شی پرېمنځلی و د دا څا اوبه ورسېدلي وي دا ټوله به د یوې ورځې د یوې شپې ته راوګرځي وینې خو دا شی ورله سوی دی دا پړسېدلی نه دی شوړېدلی نه دی دغه یې مړ راوخاتي وان كانت کچیر و انتفخت پرسېدلی و او تفسخت یا شوړېدلی و د شی و چې پرسېدلی و شوړېدلی و ولې ټوټه ټوټه ذریعې کللې ولې دا اعاد راودې ګرځي صلات المنځونه 3 ایام د درو ورځو ولیالها د درو شپو ګوره که پرسېدلی شوړېدلی و دا به د درو ورځو د درو شپو منځونه راګرځي او په دا درې شپې درې ورځې کې چې هر شی په دا څا په اوبو باندې پرېمنځلی و هغه به بیرته پرېمنځي عند ابي حنيفه تپنيز د امام صاحب وقال يران وي ليس عليهم نست پر دی باندې اعاده راګرځیدل شي دي چې هیڅ شي پر دی باندې نست نل منځ راګرځول غواړي ناغه شام پر منځل غواړي حتی در داسې وخت پورې يتحققوا چې ثابتيږي انها متى وقعت انها دغه شي چې دی متى څه وخت وقعت لیدل دي درڅو پر چې دا اندازه د تورکي چې دا څه وخت لیدل دي چې راګرځول نل منځ راګرځول غواړي او نه پر منځل د شي ضرورت ست چې بیا پر منځ دا یاران وایي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.